واقعیت اوس ته معلومه ده خوله رضی الله عنها چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا لرله او د هغې خاوند اوس بن الصامت رضی الله عنه هغه ورسره زهار کړی و. زهار دا چې په غوسه کې ورته ویلي وي ته په ما داسې یې لکه زما مور. غوسه کې ورته ویلي. بیا د کور نه ووتو چې غوسه کله سړه شو واپس راغی کور ته د ښځې سره بیا نږدې کېدو او مشر سړی و. نو دې ښځې ورته وویل د هغه وخته پورې به نه را نږدې کېږي څو پورې مې د پیغمبر نه تپوس نه کړی ځکه چې تا خو ویلي چې ته حرام یې په ما باندې. نو په هغه وخت کې داسې وه څو پورې چې الله د دې زهار حکم نه و بیان کړی. د دې نه مخکې مسله دقې شان و جاهلیت په زمانه کې هم چې چا به خپلې ښځې ته ووایي ته په ما داسې لکه خور یا مور نو دا به د همیشه دپاره حرام وه. بیا به دې ته نشي نږدې کېدی ځکه چې ویده ورته خور ویلي. نو دا خوله راله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله اوس داسې ویلي دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه تاته څه ووایم یعنې معنی د هغې دا دی چې یعنی ما و هغه بیا واپس کېدی شو او که نه څه ګنجایش پکې شتي که نه. نو پیغمبر خو د ځان نه مسله نشي بیانولی او د زهار حکم لا نه دی راغلی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه ستا ته څه ووایم ما ته خو الله لا څه نه دي ویلي. او هغه یې ژړلي. وی یا رسول الله اوس ما ته دا خبره وکړه چې زما خېټه سیرې شوه د هغه د بچو دپاره او زه بوډۍ شوم زما ځواني وخوړه اوس د ما ته دا خبره وکړه. یا رسول الله زموږ بچي دي که هغه ته پرېږدمه نو ګډوډ کېږي که ځان ته پرېږدمه د لوږې نه مري. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دغه یو خبره کوله وایي زه تاته څه ووایم ما ته خو الله له داسې مسله الله نه دی نازل کړې. ګوره د پیغمبر سره هم دا اختیار نشته چې په دین کې د ځان نه خبرې وکړي. پیغمبر به هم هغه څه بیانوي څه ورته الله ویلي دي. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر هغه سره سوچ ته الله طرف نه راغلی دي. بس بیا په جړه جړه ووته ځکه چې سهل راونه ووتو. نو په دې لاره کې ده ووي دې دروازې کې ده ووي زه خپل شکایت الله ته کومه او خپل غم الله ته اورومه. عایشه رضی الله عنها وی چې څنګه ده ووته لږ ساعت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا راوغوښته. وی راولې هغه زنانه راله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي الله ستا او ستا د خاوند په باره کې ایتونه نازل کړي. هغه ایتونه څه دي؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یقینا الله واورید وینا د هغه زنانه ای پیغمبر چې تا سره مریضي کولې په باره د خپل خاوند کې وتشتکي الی الله شکایت یې وکړو الله ته والله یسمع تحاورکما الله وی ما ښه پوره واورېدې ستاسو خبرې اترې ان الله سمیع بصیر الله اوریدونکی دی او الله لیدونکی دی. عایشه رضی الله عنها وی پاک د هغه ذات عظیم د هغه ذات چې د عرش نه هغه د خوله خبرې واورېدې او زه یو دیوال پناه ومه یعنې هغه په بله کوټه کې و او غوږ مې ایښودی و وایي څه خبرې د هغې راتلې او څه نه راتلې. اوس کوم رب چې د دې زنانه خبرې د هغه عرش نه واورېد هغه الله څنګه ستا بلنه نه اوري؟ هغه الله څنګه ستا خبرې نه اوري؟